بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. دا سورة مطففين مکی سورت دا شپږ دېرش آیات ده یو رکوع ده کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمخ کې خلکو دا کاروباریانو دوکې به ډېرې کړې لکه هر سړي به تقریبا اکثره داسې و دوې کاسې په کور کې ساتلې یوه غټه یوه لږ کړکۍ نن سبا غوندې کیلو وزنونو داسې حساب نه و غله په کار ده کور را سره وکړي ده به لس کاسې په کړکۍ کاسه باندې مثلا غنم یا وربشې ورکړی هغه ته په کور چې 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد به زه تا ته خپل غنم بېرته درکړم چې کله به وخت پوره شو بیا به هغه غټه کاسه پسې وروړه چې ده ته خو ده په کور کې وي دواړه معلومې وې هغه غټه کاسه به پسې وروړه چې اوس ما ته هغه خپل کور راکړه او په دغه کاسه مې درکړې وو په دغه کاسه ورکړې بې پاکنتۍ کاسه وو دلته بیا غټه کاسه په یغ باندې بېرته راخیسته بل ته په کمه کاسه ورکول ځان ته په غټه کاسه پیمانه کول لکه نن سبا کیلو سیر یو کیلو ده یو سیر ده چې 250 ملي ګرامه غالبا منځ کې خپل فرق لري میټر او ګز واخلې په میټر بل ته خرڅې ورکوې په ګز او وایې چې ما ته خپله په دومره لوېدلی ده تا ته میټر لوېدلی ده او ورکوې ګز 4 ګوتې دومره اندازه فرق ده په مابین کې دا تطفیف حرام ده حرام ځکه د مسلمان حق که کنکی وي ډېر غټ ده ځکه نبي علیه السلام یې ایاکم ومحقرات الذنوب ګورئ دا د کنکۍ ګناه نه ځان ساتئ چې دا ګناه په نظر کې کنکۍ در نه شي ډېر خلک جهنم ته وایي د کنکۍ ګناه د وجې نه ځي ولې کنکۍ ګناه نه بولي غټه ګناه بولي توبه تر باسي او کنکۍ ګناه دا اوس 15 روپۍ نو شي دي بل حق د 15 روپۍ نو 15 روپۍ شي دي دا تطفیف دا حرام ده داسې مه کوي او اوس هم دغه عملونه شروع دي خو دلته مفسرین لیکي چې دا تطفیف صرف دغه ته نه ویلی کېږي چې د غلې سودا دا ته فرق کې په غټه کاسه او په کنکۍ کاسه یا په میټر او په ګاز خبره ده نه دا په ټولو حقوقو کې خبره ده تا چې په چا حق وي هغه در غواړې او د بل حق بیا نه ورکوې حتی اوس ګورئ حتی میړه او ښځې دي میړه د ښځې نه خپل حقوق غواړي چې میړه څومره حق لري په ښځه دا خبرې یې زده کړي د ښځې د حق خبره نه یا یې زده کوي نه یا هغه ته ارتباط نه کوي هغه ته پام نه کوي خپل حق غواړي چې ته به د ما خدمت کوې د ما به کالي مینځې ما ته به ډوډۍ پخوې ځای به راته جوړ کوې او ما په مقابل کې به خبره نه ګرځې جواب به نه ګرځې د ما د اجازې نه بغیر به د کور نه د باندې نه وځې چې ښځه د میړه د اجازې نه بغیر کوم کارونه کوي موجب د جهنم ګرځي خو د خپلې ښځې حق بیا چې هغه د نفقې جایزې روا حلالې نفقې حق لري چې حرام به نه بخورې حلاله نفقه پاکې جامې حق لري حرامه جامه به نه پاغوندې ولې حرامه ډوډۍ چې یوه ګوله وخوړل شي 40 شپې عبادت نه قبلېږي کالي چې په حرامه دنیا اخیستې وي په دغو کالیو کې لمونځ او عبادت تا نه قبلېږي حرام شی به نه پخوې او ظلم او تعدا به نه ورسره کوې بې ځایه ویل بې ځایه کنځاوې کول دا به نه وي ازدواجي چې کوم حقوق دي د دې چې کوم حق په تا ده که مخکې مخیال وي ولهن مثل الذي علیهن یغه آیات کې صحابي مبارک ویل زه ځان ښایسته کوم د خپلې ښځې دپاره ولې لکه دا چې ما ته ځان ښایسته کوي حق زه په لرم چې دا به ځان راته ښایسته کوي نو خو دا هم په ما حق لري زه به هم دې ته ځان ښایسته کوم د دغې وجې نه چې واده یې کشر وي او دی د غټ عمر وي د ګیرې تورېدن ورته روا دي دې په تا حق ده د تا په دې حق ده خو دې حق په هم په ځای کې لکه ته چې خپل حق تر غواړي استاد او شاګرد دي استاد د شاګرد نه خپل حق غواړي ادب تر غواړي خدمت تر غواړي
اما دای د هغه د حقوقو لحاظ نه کوي چې دغه د کتاب زه مطالعه په څه خل باید وکړم دته سبق زه باید په کوم انداز باندې ووایم د مسافر د کورې پرېښی د راغلی د ماته زه نن په مرکه تللی سبق کزا نن په فاتحه تللی سبق کزا نن په جنازه تللی سبق کزا بیا چې ګوري کتاب په 2 منټه کې کتاب ورته وګوري نو هغه راته به یا بس ورته د طالب د حق طالب به یا غږ نه کي یا به د هغه استعداد کمزوری چې دوی استعداد کمزوری د دای تا نشي راګرځولی تم سم سبق نه ورته دغه طالب سره ظلم ده که نه ده خو ته داسې سبق ورته دی مجبوره که کتاب کتلو ته ته مجبوره که کتاب کتلو ته دغسې پیري و مریدي ده ټول حقوق دي ګورې ټول حقوق دي ته د ده نه خپل حق غواړې او د ده حق بیا نه ادا کوې پلار ګلوي او زوی ګلوي ده پلار لکه په زوی چې حق لري ده باندې شکر واجب ده چې د خپل مور پلار شکرانه به ادا کوي اولاد هم په پلار حق لري که نه لري خو اول حق دا د نیک نوم وپږدي بیا دوم حق دا ده چې حلاله روزي به ورکوي چې کنکۍ د نفقه په پلار ده دریم دا ده چې دغه کنکۍ چې لږ په څه پوه شو عالم ته به کیني په دین به یې خبرې څلورم چې دغه کنکۍ بالغ شو د واده بندوبست به ورته کړي ته چې په ده حق لرې د ده نه خپل حق غواړې خو ته حق به هم ورکوې دا تطبیق وایي ټولو ته ویل کېږي لکه په مال کې چې د بل حق نه ورکوې خپل پوره تر غواړې او ده ته پوره نه ورکوې تطبیق د ګناه کبیره ده ناروا ده په ازدواجي امورو کې په ولادي امورو کې که په استازي او شاګردي کې په هر څه کې دی په تا حق لري ته په ده حق لري اگر که یوه طرف نه به حقوق زیات وي د پلار حق په اولاد زیات ده د استاز حق په شاګرد زیات ده د پیر حق په مرید زیات ده د میړه حق په ښځه زیات ده خو دی خو هم حق لري که نه لري که لږ دم هغه لږ حق ته به هم حق ویایې که به نه ویایې مخکې مې نه وی ویلې ګناه کمه مه بوله د کنکۍ ګناه د وجې نه کله سړی جهنم ته ځي نو ویلون هلاکت ته کنده ده په دوزخ کې للمطففین کم کوونکي لره الذین هغه کموونکي اذا اکتالوا علی الناس کله چې د بل چا نه خپل ځان ته شی حق راغواړي یستوفون پوره حق را اخلي و اذا کالوهم او وزنوهم کله چې هغو ته پیمانه ورکوي کاسه او وزنوهم یا وزن ورکوي یخسرون بیا یې کموي زموږ استاد یو چشمدید قصه راته د خپل وطن کړه د کبزیې د علاقې غالبا ژوب طرف ته وایي سړي ویله غنم مې اخیسته د دوی په اصطلاح کې موږ تاسې هغه خورجین ورته دی غونډی ورته وایي دا معلوم ده چې دا غونډی ډکېږي په دومره مقدار معلوم ده سړي ته هغه خپله ګونۍ کې مثلا 100 کیلو راځي سړي نه غنم درمند اخلي غنم یې تر واخیسته نو ماخستان چې بیګا ته راشه در به کوم سپوږمۍ ده ما د وړاندې ما هغه د ګونۍ او د هغه غونډ خوله ورته نیولې دا یې کاسه ډکه کې ور واچوي کاسې پوره شوه غونډی نه شو ډکه ګونۍ نه شو ډکه یې موږ تاسې په اصطلاح باندې زه وایي حیران شو چې خو نور کله خو ډکېده چې دا ولې نه شو ډک وایي ته راته ویله چې ما غنم درانده دي چالې څنګه کوه ته خدای دا انسان دا چې یو ور دوکهباز شو دا کاسه نه ده دا کاسه به 2-3 خو به داسې کړي چې دا د ننې طرف یې ډکوه ورته بل وارې به یې کاسه په شا کړه په دا شا به یې لږ غنم ور واچولي هغه خو به ډکه ده دا کاسې په شا څومره ځایېږي خو سپوږمۍ د ترنګمۍ د پوره رڼا ده نه کله به دغه طرف داسې دا د ننې طرف ور ډک کړه کاسه به ډکه شوه ور واچوله 2-3 به یې دا ور واچولې یوه به یې بیا په دا مابین کې کاسه شا باندې وکړله غنم یې په دا شا ور اچولي یا خو به هغه ډک لیده چې برسېره غنم په پراته دي دا به یې ور واړول دا ځان ویښیار بولي ځان ویښیار بولي نن سبا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې په آخرو وختو کې سړی به د خلکو به صفت کوي ما اجلده ما اعقله ما ازرفه څومره تکړه څومره ویښیار څومره ځیرک ده خو ایمان به د دغه ځای نه تېرېږي ولې وایي دوکهباز به وي د خلکو حقوق به ضایع کوي خلک به په دغه صفت کې چې ګټه ډېره کوي د نیک عمله انسان به وایي صفتونه نه کېږي داسې وخت را روان ده چې د فاسقانو په صفت کې ډېر هوښیار سړی ده ډېر تکړه ده
څوک خبر نشي ترګټلی، ګاټ نشي ترتلی، بس ډېر هوښیار ده، ډېر هوښیار ده، هغه ډېر هوښیار هغه ده چې هغه ډېره دنیا ورته ګټي. څنګه یې ګټي؟ په حرامه طریقه. لا یظن اولئک، آیا یقین نه کوي دغه خلک چې د بل نه پوره حق اخلي بل ته کم ورکوي، انهم مبعوثون، چې بېشکه دوی به راپورته کړی شي د حساب دپاره په ورځ قیامت کې، لیوم عظیم، د هغه ورځې لویې دپاره چې ورځ قیامت. یوم یقوم الناس لرب العالمین، هغه ورځ چې وبدرېږي خلک لپاره د احکامو د رب العالمینو، چې د خدای پاک حضور ده هلته به فیصلې کېږي. کله داسې نه ده پکار، داسې دې څوک نه کوي چې تطبیق کوي، د بل حق نه ورکوي او خپل حق پوره تر اخلي. ان کتاب الفجار لفی سجین، بېشکه عملنامه د فاجرانو د کافرانو دا په سجین کې ده. وما ادراک ما سجین، ته چې پوه کړی سجین څه ده؟ کتاب مرقوم، یو دفتر د لیکل شوی د فجارو د اعمالو، مرقوم. رقم یا دغه ګورې دا دلته چې دا زیړ رنګ شین رنګ کوم رنګونه ورکړی شوي دي دغه ته رقم نقش ویلی کېږي. دا ختمیږي ړنګېږي، وایي دا د انسانانو اعمال په داسې عملنامه کې لیکل کېږي چې اړنګېدا نه لري، څوک تصرف نشي کړی. کتاب مرقوم، رقم لکه د ننې پکې اوبدل شوی، دا شی اوبدل شوی دی په اصل ذات کې، اوس دغه رنګ ته په صابون باندې پرې مینځم نه تر لرې کېږي. نو کتاب مرقوم، رقم کړی شوی، نقش کړی شوی. دا د بدعملو انسانانو دا سجین چیرې ده؟ دا د مځکې لاندې د جهنم په سر باندې ده، لکه وروسته د نیکعملو انسانانو ځای علیین پورته د عرش عظیم لاندې ده. ویل یومئذ للمکذبین، هلاکت و خرابي ده یا کند د دوزخ ده په دغه ورځ د قیامت کې هغه چا لره چې څوک دروغ ویونکي د قیامت دروغ بولي. الذین یکذبون بالدین، هغه دروغ ویونکي چې تکذیب کوي، نسبت دروغ کوي ورځ د جزا او د بدلې ته چې ورځ د قیامت. خو وما یکذب به، تکذیب نه کوي، دروغ نه ګڼي دغه ورځ د قیامت، الا کل معتد اثیم، مګر هغه څوک چې هغه تیر شوی وي تر اندازې نه او ګناهګار وي. اذا تتلى عليه آیاتنا، کله چې تلاوت شي په ده باندې آیاتونه دي، موږ قاله دی وي اساطیر الاولین، دا هسې خبرې د پخوانیو خلکو دي. کله نه دی داسې لکه دا دی چې وایي بل ران علی قلوبهم، بلکې زنګ راغلی دی د دوی په زړو باندې، زنګ اچولی دی د دوی په زړو باندې، ما کانو یکسبون، هغه ګناهونه چې دی کوي. حدیث مبارک کې راځي کوم انسان چې ګناه وکړي د دغه ګناه د وجې نه د دغه انسان په زړه یو تور داغ پیدا شي، که توبه یې وایسته دا داغ بیرته صفا شي، که یې توبه ونه ایسته هغه داغ کلک شي، بیا ګناه وشوه دوم تور داغ پیدا شي، که توبه یې وایسته صفا شي، که نه هغه هم کلک شي، اخر دا ټول زړه زنګ شي. کله بل ران علی قلوبهم، زړه چې زنګ شي ټول پټ شي په خیرې کې، د هدایت لارې ذاتي بنده شي. ختم الله علی قلوبهم، دا ختم ابتدایي نه وي، دغه وخت چې دا ګناه او کفر غوره کړي زړه تور شي، د هدایت لارې ذاتي خدای پاک په بنده کړي. او که انسان مؤمن ده چې نیک عمل کوي، په دغه زړه کې نور پیدا شي، چې بیا نیک عمل کوي نور زیات شي، اخر دا سینه ټوله منوره شي، بیا این لوح محفوظ کې لیدل کېږي، کشف ورته وشي. اذا کله داسې نه ده، بلکې د دوی په زړو زنګ اچولی دغه ګناهونه چې دوی کړي دي. کله حقه ده دا خبره، انهم بېشکه دغه کافران عن ربهم د ملاقات د رب خپل نه یومئذ په دغه ورځ د قیامت کې نه محجوبون، دا به پټ وي، په پردو کې به وي، الله به ونه ویني. د الله تعالی دیدار شته که نه؟ دا خبره مو مخکې یو وارې کړې ده، دلته به یو نوې خبر دا وکړو. هغه آیات مبارکه چې راځي چې لا تدرکه الابصار، سترګې دی نشي لیدی. قرآن یفسر بعضه بعضا، بعضې قرآن دی بعضې نور تفسیر کوي. وایي هغه آیات د کفارو په باب کې ده، ولې د کفارو په باب کې ویل شوي دي دا کفار به په دا قیامت کې د خدای نه محجوب وي، پردو کې به الله به ونه ویني. ولې؟ ځکه وروسته را روان ده چې مسلمانان یې ویني، وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره. نو آیاتو په منځ کې تعارض نشته چې معلومیږي، موږ ته معلومیږي د بې علمۍ د وجې نه،
دغه ځان ته محل ده دغه ځان ته محل ده دا کافران به محجوب وي د خدای پاک دیدار به ونه کړي ثم انهم لصوال الجحیم بیا بېشکه دوی ننوتونکي د جهنم ته ثم یقال بیا به ویلی کېږي دوی ته هذا الذي کنتم به تکذبون دغه اور ده هغه دوزخ ده هغه جهنم ده چې تاسې دروغ ګاڼه کله نه ده داسې په کار داسې دې نه کوي دا خلاصه شو د کافر خبره بیا اوس د مسلمانو حال ده ان کتاب الابرار لفی علین بېشکه هغه کتاب لیکل شوی د اعمالو د نیکو خلکو دا په علین کې ده وما ادراک ما علیون ته چې پوه کړی علین څه ده کتاب مرقوم یو دفتر ده چې لیکل شوی ده د اعمالو د نیکانو یشهده المقربون چې حاضریږي هغه ته مقرب یا ملائکه د عرش عظیم لاندې علیین ته ملائکه ورځي یا ارواح د انبیاو شهداو اولیاو صلحاو دغه ور حاضریږي بل څوک هلته نشي ورتلی ان الابرار لفی نعیم بېشکه نیکاره انسانان به په نعمتو کې وي علی الارائک ناست به یې په تختو باندې ینظرون او ګوري به د الله تعالی دیدار ته د جنت نعمتو ته او خوندونه به په اخلي تعریفو ته به پېژنې په وجوههم په مخونو د دغه جنتیانو کې نضرة تازګي النعیم د نعمتو یسقون من رحیق مختوم وچکل کېږي به دوی ته د هغه خالصو شرابو نه چې مهر په لګول شوی وي بل چا لاس نه یې وروړی لکه دا نن سبا بعضې شیان په دا پلاستیکي ګیلاسو کې باندې خوله په پلاستیک کې په باندې ته به یې خلاصه یې هلته یې بل چا په سخورته نه وي من رحیق مختوم ختامهم مسک چې مهر هم د مشک وي مهر هم د مشک وي چې سر خلاصیږي د مشکو غوندې خوشبويي به تر پورته کېږي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون په دغه شرابو او د جنت په دغه نور نعمتو کې باید رغبت وکړي رغبت کوونکي دا څه معنا ده هر انسان کوشش کوي د نعمتو د حاصلولو خو یو دنیایي نعمتونه دي یو اخروي د آخرت نعمتونه دي موږ عام انسانان کوشش د دنیا د نعمتو کوو رغبت د دنیا د نعمتو کوو هر سړی د یو د بل سره مقابله په دغه کې کوو او کوشش دا کوو ښه کور ځان ته پیدا کړه ښه موټر ځان ته پیدا کړه ښه فرش ځان ته پیدا کړه هر څه د دغه دنیایي نعمتو کوشش کوو الله تعالی وایي چې نه یو وارې چې څوک کوشش کوي نو په هغه نعمتو کې د حاصلولو کې د کوشش وکړي چې هغه باقي د پناه نه لري دا د دنیا موټر ختمیږي بنګله یې ختمیږي غاله یې ختمیږي خوراکونه یې ختمیږي هر څه یې ختمیږي خو د جنت نعمتونه چې یو وارې خدای پاک سړی جنت ته داخل کړي هغه بیا ختمېدل نه لري نو چې یو وارې سړی کوشش کوي محنت کوي رغبت کوي هغه د په دغه کې کوي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون دا فضل المشایخ واغس خلیفه مبارک د دغه خپل ختم سلوار درود شریف مخکې سلوار درود شریف شاته په مابین کې 1500 واره ده لکه د مشایخ صاحب ختم یا خفیلوت په ادرک نه بیرت په کل خفي امام معصوم صاحب ختم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مجدد صاحب ختم د لا حول ولا قوه الا بالله مخته شاته سلسل واره درود مابین کې 1500 واره ده ویل کېږي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون په دغه نعمتو د جنت کې دی کوشش وکي کوشش کوونکي ومزاجه من تسنیم او ګډون د دغه شراب د دغه جنت د شراب سره د تسنیم نه ده تسنیم څه ده عینا یو چې نه ده یشربو بها چې چکل کوي د دغه چینې نه المقربون مقرب بندگان د خدای پاک مخکې مو ویلو سورۃ الرحمن کې سورۃ واقعه کې چې جنت په نعمتو کې ډېر فرقونه دي ولې په خلکو کې فرقونه دي یو مقربین دي یو اصحاب الیمین مقربین هم بیا خپل مقامات لري دي هغه په خپل منځ کې ډېر فرقونه دي تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض لکه د اصحاب الیمین په خپل منځ کې فرقونه دي نو دغه خلکو ته چې د اصحاب الیمین د جملې نه د دې شراب ته به د تسلیم نه څه شای لږ ورګډېږي د خوند دپاره او د مقربینو به ټول چې کاکاغوي ان الذين اجرموا بشک هغه کسان چې کافران شوي دي کانو من الذين امنوا و دوی په هغه کسانو چې ایمان راوړی یضحکون خندل به پورې مسخرې به پورې کولې ځکه اکثره په ابتدا کې د حضرت پیغمبر علیه السلام شاګردان
غریبان صحابه وو. وروسته خو فتوحات راغله، غنیمتونه راغله، مالونه ډېر شوه. په ابتدا کې هم څه خو سرداران وو پکې، لکه صدیق اکبر رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت زبیر رضی الله عنه، حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه، حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه، قومي مشرانو. داسې نه چې اوله نه ټول ملنګان، نه خو ډېر کې ملنګان وو، ډېر. د طالبانو په مدرسو کې چې اوسېږي په اکثرو کې غریبان وي، خو داسې مه وي پکې چې د مړو خاندانو وي پکې، خو عمومي اکثره پکې د غریبو کورنۍ وي. نو دوی به دغه غریبانو پورې خندل. حضرت ابو هريره وی د نبی علیه السلام شاګردان اصحاب الصفا چې د 80 نه تر 400 پورې کله به 400 ته ورسېده، 80 نفره ما داسې پکې لیدلي دي. دی وی د نبی علیه السلام په شاګردان اصحاب الصفاو کې 80 نفره ما داسې لیدلي چې پوره د بدن جامه یې نه درلوده، چې په یوه وخت کې جامه څادر او لنګ و، لکه نن کمیس پرتو. چا به صرف لنګ درلود، دا څادر به نه و. چا به څادر و خو لږ به غټ و، دلته به په غړۍ کې تړلی و چې ونه لوېږي، هلته به تر زنګنو رسېدلی و چې عورت هم ورسره پټي، دا پاس یې نه هم پټوي. هغه به بیا شکېدلی و. صحابه به په سبق په مابین کې د نبي علیه السلام صحابه چې شاګردانو د ده احادیث په بیانېده، په داسې وختو کې یو بل سره په داسې تنګ سره کېناسته چې دا وجودونه به یې نښتي وو. ولې وایي عورتونه به یو په بل پټول، دلته مثلا پرتوګ شکېدلی دی، د پینې واس نشته، خو بل انسان سره چې متصل کېني خو هغه بل څوک ذاتي نه وي، وایي یو په بلې بدنونه پټول. نو دغه کافران مشران چې یو خواته بلې خواته به تېرېده، په دوی پورې پسخند خندل به او اشارې به یې کولې، و اذا مروا بهم، کله به چې تېرېده په دغه مؤمنانو باندې یتغامزون. دا موږ تاسې په پښتو کې چې سترګاک ورته وایي، دا په سترګه اشاره نه وي، د پسخند د وجې نه چې دی ته اوس ګوره چې لاړ به بیا به ویلې اوس په دغه دین کامیابوي، په دغه دنیا لاندې کوي، په دغه پورې به خندل. واذا انقلبوا الى اهلهم، کله به چې وګرځېدی خپلو کورو ته، انقلبوا فاکهین، ګرځي به دی خوشحالي کوونکي. چې نن خو مونږ په مسلمانانو داسې ډرامه جوړه وه، خوشحاله به وو، هلته به هم دا قصې کولې، نن مو داسې ډرامه په جوړه وه، نن مو داسې ډرامه په جوړه وه. واذا رأوهم، کله به چې دا کافرانو ولیدې دغه مؤمنان، قالو ویلې به ان هؤلاء لضالون، بېشکه دغه خو ګمراهان دي، العیاذ بالله. خدای پکې په دا مسلمانانو غریبانو پسې دومره پسې وو چې یو ساعت هم په قرار نه پرېښود. وما ارسلوا علیهم حافظین، حال دا چې دوی خو دا کافران خو نه وو لیکل شوي په د مؤمنانو باندې ساتونکي څارونکي چې دی د مسلمانانو څارنه کوي، پسې ګرځي دي. خدای خو دا ډیوټي دی ته نه و ورکړی، خو دوی بس شیطان کړي دغه خوند په عقله ګرځه چیرې مسلمان پیدا کړه او تر تا وشه ډرامه به پورې جوړه کړه، پورې خندل به. الله تعالی وی په دنیا کې خو دغه کافرانو په غریبو مسلمانانو پورې داسې خنداوې کړې. فالیوم، نن ورځ چې ورځ د قیامت ته، الذین آمنوا، هغه کسان چې مؤمنان دي، من الکفار یضحکون، په کافرانو پورې به وخاندي. څنګه به پورې وخاندي؟ یا خو وایي دغه جهنم کې کافران چې اور لمبې په عذاب کې د اور لمبې راپورته کې، دی به د جهنم د دروازو په طرف را روان شي، دروازه به ورته خلاصه شي، دوی به زړه ښه شي چې بس اوس وځو، چې رانږدې شي دروازې ته، دروازه په بنده کړي. لکه دی پسخند وایه، دغسې عمل الله ورسره کړي، دی په مسلمان پسخند وایه، دوی ته هم دروازه خلاصه کړي چې امید د وتلو پیدا شي، چې دی راځي چې وځي بېرته دروازه په بنده کې، مسلمان به پرې وخاندي. هغه به بیا په دوی پورې خاندي لکه دی. یا لکه وایي د میدان حشر نه کافران دا د جنت دروازې خلاصې شي، جنت په طرف روان شي، چې دوی ورځي دروازه بېرته بنده شي، تاوي کې ملایکې جهنم ته ورواچي. الله وی دوی په دنیا کې په مسلمانو پورې خاندي، په آخرت کې به مسلمان په دې پورې وخاندي. علی الارائک ینظرون، دغه مسلمانان به په هغه مزینو تختو باندې ناست وي او ګوري به، چیرې به ګوري؟ د الله ملاقات دیدار ته، یا د جنت نعمتو ته، او یا د کفارو حالاتو ته. او دا به وي هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، آیا جزا ورکړه شو کافرانو ته هغه چې هغه دوی عمل کوو؟ او ورکړه شو بېشکه جزا د دوی د عمل سره موافق چې دوی څرنګه عمل کوو.